یاره دا ویډیو چې هر څومره ځل زه وګورم کنه بیل خوند ترې اخلم. د افغانستان کرکټ نن سبا په نړۍ کې چې چا ځلولی دی هغه راشد خان دی، مګر افغانستان د کرکټ د غریبۍ تیږه چې چا ایښې هغه دا خلک دي. تاج ملک او کریم صادق د افغانستان ټول ملته ستاسې د کرکټ ته چې چا خدمت کړی دی که نه او په دې وطن کې واقعي لحاظ باندې هغه دا خلک همدې دا خلک وګوره چې دی را پیدا کړي وو، همدغه کرکټران په دې دغه باندې دا دنیا چې هر دنیا خدایوالې نه ده. ارمانونه دنیا دا سټوریانې چې بار بار په دوی جوړی ډیر ملکونه دي په نوره نړۍ کې چې فنډونه ورسره پیسې ورسره دي مګر دا استعداد ورسره نشته، دا ټیم ورک ورسره، دا جذبه، دا پیشن ورسره نشته چې دوی سره او یاره نو که دې ملت ته چا یاره سی خدمت کړی، سی خوشحالي خلکو له ورکړې ده کریم صادق صاحب. ګوره دا چیرمین چې دا زموږ د والد صاحب دفتر کې به همیشه ناست و، دا شهزاده مسعود خان، دا زه داسې نږدې نه پېژنم مګر تر ننه پورې مې یو قسم ورکې په واسطه باندې په دې ټیم کې نه دی اچولی. او یو وخت کې ویسټ انډیز کې نړیوال جام و، دا تاج ملک صاحب چې و دا پاتې و، دی نه و دغه کړی کوچینګ دغه نه یې لرې کړی و، نو سره یې لېږلی نو ما ورته سپیشل زنګ وواهه چې دا سړی ولېږه دا خلک تاسې څنګه هېروئ، ځکه د هر کله چې په سخته کې چا لاس درکړ هغه به نه هېروي او د غریبۍ انډیوال به نه هېروي. او دا گیمونه زما یاد شي، دا کیمن آیلینډ سره دا ما دعاګانې هغې وخت کې کړې وې چې افغانستان ټیم په 3-اتیا باندې اوټ شو او بس باران شو. د نوروز منګل صاحب ولیاړو هغې وخت کې نوروز منګل صاحب ښه پلیر و. زما دا وختونه زما یاد شي، ما ډېرې افغانستان ټیم ته دعاګانې کړي. ډېر ما شاید افریدي او د پاکستان ټیم کې پښتانه پخوا راسې سپورټ کول. زه داسې دغه وم چې مایل چې بس پښتون سکور وکړي، هندوستان کې به مایل ظهیر خان دي، عرفان پټان دي، د هغوی په پرفارمنس به خوشحاله کېدم. داسې ورځ چې زموږ خپل د افغانستان ټیم الحمدلله نن داسې لیول ته رسېدلی چې انشاءالله دا به وخت سره نور هم ښه کېږي. او ځکه خو موږ د کرکټ بورډ سره جوړیږو نه چې ظالمانو سره زمونږ نه جوړیږي، ټیلنټ استعداد سره باید زیاتی ونه شي، ارمانونه باید د چا ونه وجل شي. دا هغه وخت دا خلک چې اوس په کرکټ بورډ کې د هغې وخت کې سره پکې ونه مړه. دا هغه انبیلیویبل کیسې چې تر څو پورې چې د کرکټ په دنیا باندې سی پوه شوی نه ته سره د افغانستان په سټورۍ باندې پوهېږې نه، تا ته دا ګپ ښکاري بٹ اټس ناٹ ا جوک. دا گیم هم یاد شي. یاره د افغانستان یو گیم هم مانه نه دی میس شوی.
نو د پښتونخوا پښتنو چې کله شعیب اختر یا چاته جواب ورکوم ما ته کنځا مه کوئ زه منافق نه یم ما باندې تاسې هم ګران یاستئ مګر زه خپل افغانستان په یو افغان ګوره د نړۍ په هر ګوټ کې هر څونه به بد شي دغه شي مګر خپل وطن سره د نړۍ زر ته د هر چا نه زیاته مینه لري او خاص پښتون دا خو د دې وطن ساتونکی جوړونکی قربانېدونکی خوشحالېدونکی د دې وطن اصلي بچی دی میراث دا وطن زموږ دی موږ مشران رونه یو موږ ټول باندې شفقت ښکاره کوو